السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به ښه دوستانو موجود یم د یو نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې به تاسو ته در وښایم چې د خپل جیمیل پاسورډ تاسو نه هیر شي، هغه به څنګه ریکور کوو، هغه به څنګه دوباره نوی کوو، بل نوی پاسورډ به ورته لګوو. خپل جیمیل زوړ جیمیل چې کوم جیمیل تاسو په موبایل کې آن وي، هغه جیمیل له به څنګه موږ په اسانه سره کولی شو چې هغه له پاسورډ نوی کړو. ټایم ونه ضایع کوم، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل د سره سبسکرایب کو. که ویډیو په فیسبوک کې ګورو، پیج د سره فالو او لایک کو. زه د ویډیو په طرف سمپلی به تاسو راشو خپل جیمیل لا فرست اف آل خپل جیمیل به تاسو سمپلی آن کو. خپل جیمیل چې آن کو، هغې نه بعد تاسو ته ښکاري د بره په هغه کې سایټ کې تاسو ته ښکاري چې کومه نامه باندې جیمیل جوړ کړی، د هغې فاست ایکول چې کوم اول ایکول نامې پهله سپیلنګ وي، هغه پهله نامې ټکی به دلته کې لیکلی وي، دا باندې تاسو سمپلی کلیک واخلو. هغې نه بعد دلته کې لیکلی دی ګوګل اکاونټ، په دا باندې به کلیک واخلو. سمپل دا به لږ انتظار ورته وکړو، لږ باندې کې هغه به وکړو لوډینګ. دا کولاو شو تاسو په مخ کې یا په دا کې داسې سایډ باندې دا تاسو تېره کړو. دلته کې تاسو لیدلی شي سیکیورټي، دا سیکیورټي اپشن تاسو لیدلی شي، په دا باندې به کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلئ، دا نه بیا دا کې به لاندې سکرول ډاون لاندې کې راکوشو، دا کې به مزه مزه لاندې راشو او په دا کې تاسو ته ښکاري دلته کې یو منټ دلته تاسو ته ښکاري پاسورډ یې لیکلی، په دا پاسورډ باندې به کلیک تاسو واخلو. سمپلي دلته کې سرچ کوي، لږ صبر ورته وکړه، خپله اوس اوپن شي. دا تاسو ته ښکاري دا آن شو. دلته کې لیکلي انټر یور پاسورډ، نو پاسورډ خو الریډي تاسو نه به هیر وي، که یې نه هیر وي نو دلته کې به فارګیټ پاسورډ یې لیکلی، په دا باندې به کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلئ، سمپلي دلته تاسو دا اوس لیدلی شي کنفرم یور سکرین لاک. تاسو چې په کوم سکرین باندې کوم کوډ لګالی، هغه کوډ به ته نه غواړي، هغه کوډ به ویر کړي. سمپلي دا لکه مطلب نور کله بیا سې او ټي پي به راتلو، میسج کې به کوم کوډ راغی هغه به ورکړو، نه دا ډېر اسانتیا سره اوس چینج کېږي. نو دلته به ته خپل موبایل سکرین لاک به ویر کړي چې کوم کوډ د په سکرین لګولی. دا دلته تاسو لیدلی شي کنټینیو باندې بیا کلیک واخلئ. کنټینیو باندې کلیک واخلئ، لږ انتظار ورته وکړو. دا اوس کوم کوډ چې کوم ته په سکرین باندې لګولی هغه غواړي، ما لن کې فنګر پرنټ پې لګولی دی. دا سمپلي تاسو کتی شو، دا اوپن شو، بیا دلته کنټینیو راغی، په کنټینیو باندې بیا کلیک واخلو. کنټینیو باندې کلیک واخلو، اوس تاسو لږ باندې کې ویټ ورته وکړو، دا پخپله کولو شي. دا تاسو ته لیدلی شي دلته کې ولیکل نیو پاسورډ او کنفرم پاسورډ. په دغو کې بره به ته ولیکئ چې کوم پاسورډ ته زړه غواړي، څنګه پاسورډ د خوښي، نوی پاسورډ به ورکړي، لاندې به کنفرم پاسورډ ورکړي او بیا تاسو ته لیدلی شي په سیټ کې چینج پاسورډ باندې به کلیک واخلئ، دا پاسورډ به تاسو هغه چینج شي. نو په دغه طریقې سره تاسو کولی شو چې د خپل جیمیل پاسورډ په ډېره اسانه سره تاسو چینج کړو. زه یو ځل بیا تاسو لپاره ریپیټ کوم، دا تاسو په غور سره وګورو. سمپلي به تاسو راشو فرست اف آل خپل جیمیل ته چې راشو، دا سیټ کې درته ښکاري، په دا باندې به تاسو کلیک واخلو. دا باندې کلیک واخلو، بیا به ته لیکلي ګوګل اکاونټ، په دا باندې به کلیک واخلو. په دا باندې کلیک واخلو، دلته تاسو ته لیدلی شي دا بره باندې به ګوته معمولي داسې راتېره کړي. دلته کې تاسو ته لیدلی شي سیکیورټي اپشن، سیکیورټي باندې به کلیک واخلئ. چې په دا باندې کلیک واخلئ، بیا به سمپل تاسو لږ باندې کې لاندې پکې راشو، دا پاسورډ یې لیکلي دي، دا پاسورډ باندې تاسو کلیک واخلو. چې پاسورډ باندې کلیک واخلو، دلته به تاسو نه الریډي غوښتی هغه د سکرین پاسورډ، هغه سکرین پاسورډ به تاسو هغه کو پکې ډایل کو او هغې نه بعد تاسو له دغسې سکرین شو شي. تاسو له ما پهله سټارټ کې هغه سکرین وښولو، سکرین به پهله سټارټ کې تاسو له دا شان شو کېږي، لکه څنګه ما تاسو له وخته وښولو د موبایل د سکرین چې کوم پاسورډ یې هغه به تاسو له پرې راځي. نو دغه وه د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو سره لایک کو، د نورو ملګرو سره هم شیر کو. ملویږو په بله ویډیو کې، تر هغه وخته پورې ځان ډېر خیال ساتو. د الله په امان.